ننګرهار کې داخلي بېځایه شویو کورنیو لپاره د روغتیایي خدماتو چمتو کولو په موخه ناسته وشوه. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف په مشرۍ د ولسوالیو د روغتیا مسؤلینو او د یو شمېر مؤسسو استازو ترمنځ د داخلي بېځایه شویو هیوادوالو لپاره د روغتیایي خدمتونو د چمتووالي او همغږۍ ناسته ترسره شوه. د ننګرهار دریو ولسوالیو ته نوي مرستیالان ور وپېژندل شول. د ننګرهار ولایت مقام د وړاندیز او د کورنیو چارو وزارت په منظورۍ محمد انور ملا اکرام د بهسودو، قاري بصیر احمد سهیل د بټي کوټ او قاري جواس مومند د شینوار ولسوالیو د نویو مرستیالانو په توګه مسؤلینو او ولسونو ته ور وپېژندل شول. 400 زده کوونکو سره نغدي مرسته وشوه. د ننګرهار اقتصاد ریاست تر څارنې لاندې اکټیر مؤسسې له لوري 400 زده کوونکو ته د تګ راتګ د کرایې لپاره نغدي مرسته وویشل شوه. د پنجشیر ولایت ځایي مسؤلین وایي د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې د $1 میلیون په لګښت د یو شمېر پراختیایي پروژو چارې پیل شوې. د یاد ولایت د مقام ویاند سیف الدین لټون باختر اطلاعاتي اژانس ته ویلي چې دغه پروژې د والي حافظ محمد آغا حکیم د هڅو او د یو شمېر ملي او نړیوالو بنسټونو په مالي او تخنیکي ملاتړ پلي کیږي. فرانسې او کاناډا د اسرائیلي رژیم لخوا د لبنان د ځمکنۍ بشپړتیا د نقض پلان وغانده. فرانسې او کاناډا د اسرائیلي رژیم لخوا د لبنان د ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت د نقض پلان غندلی او له صهیونیستي رژیم څخه غوښتي چې د لبنان حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا باید نقض نه کړي.